سوات د سیمې د ښکلا خبرې کیږي د سوات په خلکو مهربان شه کنه راشه کنه. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ شمال نیوز .com. زه یم ستاسو کوربه اویس احمد خان یوسفزی. قدرمنو کتونکو، قمبر سټي سنټر کې موجود یم چېرته کې چې د یو نوي رسټورانټ د چهساس په نوم باندې افتتاح وشوه. دغه افتتاح چې کوم ده، دغه هوټل چې کوم اونر دي هغې کې راسره نور احساس چې کوم ده هغه موجود ده. یقینا چې تاسو به نور احساس پیژنئ، کومه چې د پښتو ژبې یو خوږه شاعره ده. دوی سره به خبرې اترې کوو چې په کوم سوچ او په کوم د سوچ بنیاد باندې دوی دغه هوټل چې کوم دی د دې پرانسته وکړه. السلام علیکم. د ټول ناول ستاسو ډېر زیاته مننه او د پوره شمال نیوز طرفه تاسو ډېر مبارکي چې تاسو یو نوی کاوش چې کوم دی هغه شروع کړو. دا راته ووایه چې په څه سوچ باندې د دغه چهساز هوټل چې کوم دی تاسو افتتاح وکړه؟ دا چهساز هوټل مونږ په دې سوچ باندې کولاو کو مونږ ولې نه چې مونږ کله ښکته لاړ شو نو هلته کې داسې د چای محفلونه مونږ ګورو. نو ما ویل چې په سوات کې هم داسې یو ځای کولاو شي چې خلک ورته راځي او کینې داسې چای والا محفلې. موږ دا هم اورېدلي دي چې دلته کې به نوره پخپله چې کوم دی هغه به آیټم تیاروي، مطلب کوکینګ به کوي. نو آیا دا کې څومره حقیقت شته؟ او بالکل زما خو د پخلي سره شوق خو ما داسې کړی نه و. ما ولې نه چې زه خپل هوټل کې پخپله پخلی وکړم او زما سره کوک دي نور او زما سره سټاف کسان دي نو هغه به یې سرو کوي. نوره دا هم راته ووایه چې دلته به کم آیټم چې کوم دی هغه به میلاویږي؟ دلته زمونږ سپیشل چای ساز دی، مطلب چای دی او دې نه علاوه فرایډ رایس دی زمونږ سره، هنډي ده او پلاو دی، مختلف خوراکونه دي. دا هم راته ووایه چې ستاسو د چای سپیشلیټي څه ده؟ څه وجه ده چې ستاسو چای به مشهور وي؟ د ډېر دلته د چای خو به داسې نور زیږونه هم وي خو زمونږ چای به ښه وي. تاسو بیا راشئ ټیسټ یې کوئ. مطلب موږ ته ایډوانس کې دعوت دی. خپل کتونکو ته به څه میسج ورکول غواړئ؟ کتونکو ته به دغه ویل غواړم که هر څنګه حالات راځي خو خپل مطلب ځان موجود کوئ، ځان چې تاسو سبا ورځې هر سره کوئ چې تاسو سرمایه صحیح. خپل فینس ته او د شمال نیوز کتونکو ته که خپل یو شعر ډالۍ که نو ډېره مننه به وي. هغو ته به دغه ووایم د سوات د سیمې د ښکلا خبرې کیږي د سوات په خلکو مهربان شه کنه راشه کنه. بس که نور هم وایي سوات ته راشئ، د سوات ښکلاګانې وګورئ. سوات کې مختلف رسټورنټ کولاو شوي دي. سوات ډېر ایډوانس شوی دی، سوات وګورئ. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو، دا وه نور احساس کوم چې د پښتو ژبې مشهوره شاعره ده. عموما تاسو په خپل په فیسبوک باندې هغې کتلي ځکه چې د هغوی غزل چې کوم دي پښتانه ډېر زیات خوښوي. نن چې کوم دی دوی د رسټورنټ پرانسته وکړه. زموږ امید دا و چې موږ تاسو سره د دوی چې کوم سوچ دی د هغې تاسو سره مخامخ کړو. انشاءالله په نور پروګرامونو بیا تاسو سره ملاقات کېږي. تر دغه ټایمه پورې د کیمرامین سمیع الله سره خپل کوربه اویس احمد خان یوسفزی اجازت ورکوئ. د لوی الله په امان.